إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى القرآن كوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الله سبحانه وتعالى ويجي خام بتاسو من امتحانون رزي في أموالكم وأنفسكم. دغه امتحان تعلق استاسو د مالونو سره می، استاسو د بدنونو د ځانونو سره به می. ولا تسمعون وخامخ تاسو به اوري د اهل کتابونه، د يهود و نصاراونه او د مشرکینونه، عام مشرکینونه، د دینه به خامخ تاسو بدی ردی اوري او د دینه به دسی خبري اوري چې دغه د له سبب تاسو تنګيږي، خبري او تاسو بدلی. دوز الله سبحانه وتعالى فیصله ده، اوغه رب العالمین په ماضی او په حال او په مستقبل باندې عالم دی، او چې یو شی نه کاغه وین او هغه بسنګ په دې باندې مغه عالم دی. ناغوي چې مستقبل کې به دي کی او د حال برواني نو دي سي به چې همیشه به يهود او نصارا مشرکین دوی به زموږ د تنګولو کوشش کوي، دوی به دي خبرې کوي چې داغه د لاس موږ ته تکلیف رسي. وبل ذکر الله سبحانه وتعالى وی: لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. یقینا خامخا د مسلمانانو سخت دشمنان چې هغه يهود دي او مشرکان دي. عام مشرکان د مسلمانانو سخت دشمنان دي. وبل ذکر رب العالمین وی: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او ناراضی کیږي ته نه يهود او نصارا مگر په دې خبره چې ته دغه په دین پسې روان شي. په بل ذکر رب العالمین وی: د مشرکین او منافقین او د کفار مبارکي: ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم. دا خلک دي چې تاسو کې د څه خلک چې د یو سره مینه کوي، ګوره دوی تاسو سره مینه نه کوي. وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا. کله چې تاسو سره ملو شنو تاسو ته وي منګه مسلمانان یو منګه ایمان راوړې. د منافقان دي. واذا خلوا او کله چې تاسو نه جدا شي عضوا عليكم الانامل من الغيظ. نبي د خپل ګوتی چی او په دې خلک کې دي چې سچلو ګور دي مسلمانانو سره څنګه تباکو. قل موتوا بغيظكم. الله تاسو ته وایي چې د قار دله سمړ شي منګه سو. دا خدای الله رحم او فضل دی چې موږ کړه چې د عقیده موږ راکړي دغه تاسو به قاریږي جو قاریږي. وبل ذکر الله: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. الله ينغوري اهل الكتاب او نو مشرکین چې پتا سو باندې د الله سره رحم وروړي یا دغه فضیلت یا دغه فضل پتا سو باندې راشي دغهونه د خوخ. نزدیک به الله سبحانه وتعالى: خذوا حذركم. نبدای چې خپل خیال ساتي او ځان ویښ ساتي. الله وی: خذوا حذركم. ویښ ساتي د دشمنانو چې دشمنان ډیر. رب العالمین خبر واضحه کړي کوم چې سره خیال نه ساتي دشمن دله څنګه نقصان رسي دغه خپل یو کمزورتیا. خو الله خبر واضحه کړي چې دوی به دا چل کوي دا چل وکړي. دا خلک کبه دغه ټیم کې ونه خو الله ویلي په مستقبل کې به سره دا چل کوي چې خو مستقبل باندې عالم دي. نبی مخکې ویلي دي: ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. یقینا کافران چې دستاسو ښکار دشمنان دي خپل خیال ساتي. قطه خطر د مسلمانانو لپاره دا خو د ټول کافرانو د مسلمانانو لپاره خطر ده، او ټول کافران د مسلمانانو موحدین سره هغه مسلمانانو سره چې ګورای صحیح مسلمانان دي، خو د نوم مسلمان د نوم دي مسلمانانو لزر اعظم مسلمان مطلب الاستسلام لله چې الله ته غاړه خودي، والانقياد له
او د الله سبحانه وتعالى چې خبره کوي دا طاعت کول دا خبره منل دا مسلمانان دي او پر رسول زمانه صحیح ایمان اور دا مسلمانان دي زګور دا هغه مسلمانانو خبر نه کوي چې نو مسلمانان دي د دې مسلمانانو دشمنان دي او خطر او د هر چا طرف نه ده خو غټ خطر او غټه خطر هغه د مسلمانانو لپاره د شیعاګان روافض مجوسیان د خسرو اولاد مجوسیان شیعاګان روافض او د خسرو اولاد دا د مسلمانانو لپاره د موحدینو د سنیانو لپاره غټه خطر ده او نه غواړي چې موږ پارم ژوند تیر کو او دا نه غواړي چې موږ د رب العالمین عبادت وکړو او دا نه غواړي چې موږ ملکونو کې امني او دا نه غواړي چې موږ د جنت وګټو دې د فارغ شو رب العالمین بندگی وکړو د نعمتونو په موږ لیدې نشي غټ دشمن او غټ خطر نن سبا زموږ دقه ده بس کسانو ته به خبره لګي ناشنا ښکاری خو غوږ وته کولاوک اسی د ځن عواطف سره تاویږي مو چې سړي په ټي وي کې بیان ورکو او به د خسړې یو سړي په ټي وي کې بیان لیک څخ ورکو د خسړې نه دې ور کار نه چلی سړي عقیده ولټه بنیاد ولټه نو چې بنیاد دې معلوم کو نو بیا وای دا خده کبد دی چې بنیاد یې نه معلوم نو څنګه صفت کې مسلمان چې موحدی دا هم ګورې دي عام صفت نشي کول چې څو پورې دا سره سفر نه کړي دا سره گاونډي نه پاتې شي دا سره د معاملې معاملات نه راغلي دا سره د مرګرتیا نه راغلي دا هم صفت نشي کولای شي پاتې لا بعض کسان د مجوسو شیعاګانو روافضو صفت کوي چې دا خلک دي ته د بیان په اخر کې ان شاء الله ته بیا فیصله کولای شي چې دا څنګه خلک دي به دي شیعاګانو کې فرقې دي بعض علما د دې شیعاګانو خپل علما دا وایي چې زمونږ په دې شیعاګانو کې دنه دریو یا فرقې شیعاګانو کې دنه دریو یا فرقې بیا په دې فرقو کې غټه گمراه فرقه هغه ته الاثنا عشریه ادولس امامان چې منی او یوې النصيريه دا دوی دي فرقې ورګي دا بالکل خالص گمراه او د چا چې دغه قید د کفر کې شک نشته او چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی بیا لاندې د ضرور راځي نه ټول نه کمزوري فرقه چې بدوي کې دا هغه د ځان ته صرف شیعاګان وي نو می شیعاګان وي او نور عقاید د قشانی د کسین چې سنیان دي د دې څه کوم اختلاف نشته نوم ځان ته شیعه یو شیعاګان خو مونږ هم یو د شیعه څه مطلب دی د شیعه مطلب جماعت مرګره دوی ځان ته شیعاګان په دی موږ د علی رضا نه مرګري ظاهري سره خو دې سوې اگر که دروغجن دي نو دې ظاهري دغه سره خپل تعریف هغه شان بیا شیعه ته کې ځان لیکو دې څه موږ هم شیعاګان یو ځکه امام شافعي رحمه الله وی کې د رسول صلی الله علیه وسلم د کور ول سره دا خبره هغه شاعري کې کړې ده وی کې د رسول صلی الله علیه وسلم د کور ول سره مینه شیعه توبې نو بیا ووري غوګونه کولو کې زه ټول لګړ شیعه مو کله رسول صلی الله علیه وسلم د کور ول سره او د علی رضی الله عنه سره دغه د بچو سره مینه کول او د نور صحابه سره مینه کول او اسلام صحیح منل د رسول الله په طریقت له کدا شیعه توبې نو بیا خو موږ د ټول لګړ شیعه غانیو خو دوی چې کوم شیعتوب بیانې ګورته دغه نه دی د دوکه ده نوم خو شیعه دی ځکه د دوی اصل نوم روافض دی او دوی په روافض نوم باندې ډېر سخت خبکي لکه څنګه چې دوی سنیانو ته نواسب وایي او هغه ان شاء الله مسلې مخ کې راځم او ډېر جوړ په مسلې کې نه دوی چې لکه دا بعض عوام رونه چې مسلو کې دغه غشته دی رشي خو عموما چې نن سبا کوم شیعاګان دي هغه دغه دی ګوري د دولس امامان چې مني د نن سبا عام دي بیا د نصيري فرقه ولم خډیر شي خو عموما او زور او بچای د دې 12 ده او ایران ملک چې دی د دې ټول شیعاګان چې دغه 12 فرقه والي ادولس امامان چې مني شیعتوب او د رافضیت جړل چې دغه ایران هغه جړل چې دغه دي سیده هغه دي الفرقه ال12 الدولس امامان چې مني کوم راه فرقه ده او د کفر عقاید به تاسو ان شاء الله مخې تراشي بعض کسان بدو چې شیعه ستوي مجوس او شیعاګان نه په مجوس او پر روافضو کې څه تشبیه دي څه دیو شنکار کوي چې ته د مجوس ځان له قوم دي
چې هغه د اور بندگی کوي او دا روافض دي. روافض ته مجوس ول صحیح دی او کنه بالکل صحیح دی. وجه دغه دا چې یو خدای فارس ملک چې کوم دی د بخاری چا سره و د مجوس سره وکړ د باندې بچای د مجوس و رسول الله چې کسان لګیلی یا صحابه ورسره جهادونه کړی د ملکونه فتح کړی خدای مجوس له سنت غستیږي اقا ملکونه کوز د شیعاګان دي. یو خبره ده. دویمه ده چې مجوس او بدوی کې یو خبره بالکل یو شان ده او هغه ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی. ابو لؤلؤ سیشو المجوسی هغه مجوسی وکنه خنجر جوړ کو چاړه جوړ کړ چاکوي جوړ کو دوه خلو ولا باغې باندې عمر بن خطاب رضی الله عنه په منځ کې و سر په منځ کې هغه شهید شو. دا مجوسی و. نو ډیر روافض چې لګو خبيثانو دوی دغه ابو لؤلؤ مجوسی قبر جوړ کو باغې باندې غټه درگاه جوړ کړه واغې له نوم ورکو سید الشهدا او په تاریخ کې هغه دا خبره کې او دا غوي په قبر باندې هغه قبر لړ شي ویني دغه قبر عبادت کوي دوی کوم چې وایي چې شیعاګان خلک دي هغه ته اسلام لړ شي دغه قبر عبادت کوي د ابو لؤلؤ مجوسی چا چې زمونږ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله شهید کړ دغه قبر عبادت کوي او په قبر لیکلي چې دا هغه انسان دی هغه مجاهد دی چې د دنیا او د انسانان دغه غم نه خلاص کړي دی هغه عمر بن خطاب رضی الله خنه دا ابو لؤلؤ سوکته مجوسی دی او د قبر عبادت ورسوب کوي شیعاګان روافض کوي بلکې دوی هغه ته بابا خپل پلار وایي ګوره چې زموږ پلار دی او دغه پلار دی د خبره کې دوی رښتینی چې د ابو لؤلؤ زموږ پلار دی موږ سره باندې کې اختلاف نه ساتو موږ یې د دوی پلار دی او مبارک دي شي تاسو پلار او مبارک دي شي موږ ته زموږ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. شتان بین هذا وذاك د زمکه عثمان فرق دی ګوره دوانو کې یو هغه انسان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبرونه دی به عمر بن خطاب او یو هغه انسان دی چې دغه انسان باندې عملی کړی دي او غدر او دوکه کړی دی او په محراب کې شهید کړي دا وی مشر دغه زموږ مشر دی خیال کوي من کې ګوره زموږ عقیده یو شان نه دي سنیانو دي شیعاګانو ګوره دا فرقیات ساتي دا دغه مشر زموږ مشر دغه نو د دوی د مجوس سره ډیر عقیده دي چې هغه یو شان دي د مجوس د عقیده زو دغه مسلې زنه زموږ کې ټیم برانډیر ولې د مجوس ځان له عقاید دی او دغه تفصیل له خاص یو عقیده په ځل کې رااله یا په دماغ کې ځای تاسو مجوس دا وایي چې الله سبحانه وتعالى یا رب چې کوم دی د دنیا چې کوم مالک دی د زمکه تر کو شوی دی او د انسانانو په شکل ګرځي دغه عقیده د مجوس او په دې کې تعجب نشته هغه مجوس دي هغه نه الله منی نه پیغمبر منی نه قران منی نه حدیث منی هیڅ نه مسله دوی سره چې وای موږ مسلمانان یو د کارونه کوي خدوی سوي او ان شاء الله مخکې برای شي زبر دوی کتاب نه حواله درکم دوی چې څنګه الله په اسمانونو کې رب دی نو د قشن علی رضی الله عنه په زمکه کې رب دی او دا قیدی یو شان دي کنه یو شان قیدی او دې چې د تفصیل لور شمه نو زم چې ان شاء الله زه تاسو ته لس خبرې به تاسو ته وخم چې هغه د مجوس او د روافض بالکل یو شان دي د ور بندگان او د انسانانو بندگان یو شان دي دوه څه فرق وکړي نشي او غټه مسله به کیداره ټول نه غټه هغه د ور بندگی کوي او د انسانانو بندگی کوي بس په دې کې اتفاق دی دوی کې د الله بندگی نه دوی نه دی کوي توحید نه دومنه نه غمه نه دا خبره سره یاد ساتي د شیعاګانو د فرقه کله جوړه شي روافض ده په کوم وخت چې عبد الله ابن سبا اليهودي ډیره پیدا شو د یمن نه راغلی یمنیو او د اصل کې يهودیو د عثمان بن عفان رضی الله په دغه وختونو کې ډیر راغی مدینې ته او اسلام ښکارا کو چې زه مسلمان کوشش دا کوي چې د مسلمانانو په منځ کې څنګه ز اختلافات پیدا کم نو ځان دې سې کوچې لکه زه په علي رضی الله باندې ډیر زیات مهینم او دا داوی وکړي چې زه د رسول الله په کور ول باندې ډیر سخت مهینم او خاص کر علي رضی الله باندې او غلو وکړه تر دې چې رفعه الى مرتبه الالوهيه دی وی چې د علي رضی الله بندګي انسان کولای شي عبد الله ابن سبا اليهودي دا خبره وکړه نو الحمدلله پاکستان کې مسلمانانو داغه خلاف وکړو داغه خلاف جهاد وکړو هغه په لاس ورنه راغی په دغه موقع باندې
او کوم کسانو چې دا ویلو چې علي رضی الله عنه الہ دی، نو هغه کسانو له علي رضی الله عنه کنده وکنسته ووري به کې ولګو هغه به کې واچول وې سي چې الله خو الله دی او زه د الله بندې یم. علي رضی الله عنه بخپلم دا خبرې نه خو خول خو ارمان چې وسوي دا روافض من کې نه ول مونږ نه سو هغه ته مونږ ویل چې تاسو دا په حق دي کې مونږ په حق یو مونږ به تا مینو کې دا باندې مین دي. نو دوی لم د قسم کنده کنسته او ووري به لګو دوی ته ورچو. او دا فیصله به ان شاء الله د قیامت پر ورځ کې رب العالمین په مخ کې. دغه نه بعد د دې کوم مرګري پیدا شو د سره د عقیده ومنله او د دې اتباع شروع کړه. رو بیا دي چې د روافض د فرقه د به جوړ شو په دې باندې اقرار چې د دوی امام چې کوم قمی د دوی مشهور امام دی المقالات والفرق د دوی عالم دی او د کتاب لیکلی. په دې کتاب کې هغه خپل وایي چې اولنې کس چې د علي رضی الله عنه د محبت دعوی کړې ده او غلوی پکې کړې ده هغه د عبد الله بن سبا اليهودي دی. او اولنې کس چې ابوبکر او عمر او عثمان پسې بدر دی ویلي هغه د عبد الله بن سبا اليهودي وی. نو دوی خپل مذهب د کوم ځای نه واغستو؟ د عبد الله بن سبا اليهودي نه. د يهودي کس نه د دې مذهب هغه بنیاد یې خو دې شي. استاد اندازه ولګوي چې د مذهب بنیاد يهودي کې دي ابا سم مذهبي ابا سم مذهب شي او به سم مذهب نشو نه دا د دوی هغه بنیاد دی. خو بیا په دې کې دوی د 12 امامان مني 12 امامانو تاسو په دې چې کم دي شروع په علي رضی الله عنه کې به حسن حسین او دې وکته دي. د 12 امامان ګوره دوی نه بری دي ګوره دوی د عقیده نه ده خو دوی چې د اهل بیت ولدي یعنی د علي رضی الله عنه په اولادو کې دي د فاطمه رضی الله عنها اولاد دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسب کې راځي وې د زموږ امامان. عجیب خبر ده په دوی کې کوم یو لسم امام چې دی یو لسم او غدا الحسن العسكري ابن علي الهادي د 260 هجری کې وفات شوی. بیا دولسم امام د یو لسم دی. دولسم چې کوم امام دی هغه دی محمد المهدي ابن الحسن العسكري یعنی د تیرشي کس د تیرشي امام زوی دی او د دوی مهدي دی. لکه موږ چې وایو قیامت ته نږدې به مهدي راځي کنه د دوی مهدي د دولسم امام دی. اوس د مهدي ته وګوره دغه نوم او نشانوم نشته خو دوی دي سی وایي 260 هجری کې د پلار وفات شوی او موږ دي سی وایو ځا ډېر کم عمر بوله دغه کو او د اخرنی درجه ته ورسو چې د په دغه کال پیدا شوی په کم کال چې د پلار مړ شوی. صحیح ده 260 هجری کې پیدا شوی. 260 هجری کې د دوی د امام مهدي پیدا شوی د کوم چې دوی د ځان نه جوړ کړي او د اوسه پورې وي هغه په عراق کې ناشته او چې کله ظلم ډیر شي د اهل بیت سره او د شیعاګانو سره نو بیا به د روزي سره بیا به ته پوس لروزي. په شیعاګانو باندې قسم حالات راغلي کوم چې کې د مهدي جنازه ته بدل شوړه کې او په 260 هجری نه د 1435 پورې تقریبا 100 کال شو. سديار له 100 کال دی جوړي تقریبا دیار له 100 کال وشو د لارونه وته او دې چې کله وردن کېدو بعض روایتونه کې دي سره چې شیګانو په کتاب کې وې دې چې کله د کوم چې د پټ شوی د سرداب دې کې د پټېدو نه عراق کې راځي دي نو په وخت کې د یو روایت مطابق د عمر 4 کالو او د یو روایت مطابق د عمر 8 کالو. نو اوس د عمر تقریبا د دیار له 108 کاله او عجیب مهدي دی له اوسه پوری راونه وته. د دې دولسم امام دی او د دولسم امام سره لطیفه و چې ماته سواره د یو لس قتلی د هو او خلکو نیکان خلکو دغه دې لکه د بریلین چې په دغه پورې ختی دي رسول الله سم ته چې یا رسول الله مدد او یا په دې نیکانو خلکو بس لکه دغه چې شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله ازم د خلکو ته لوی ځوان وایي لوی ځوان په لوی ځوان پر خلک هلکه لوی ځوان چې دغه اهل حدیث او سلفي وو اب خپل کتاب کوي غنیت طالبین کې چې حق پرس خلک دی اب خپل کتاب کوي کوم سړی چې قبر ولدي چې قبر ته سجده لګوي دا وی کافر او مشرک دی او د بریلین پر ختی راغته چې نو بدی کې د شیخ عبد القادر جیلانی کو څه ګناه نشته کنه نه دا یو لسی امامان چې کوم دی دوی ته د عقیده نه د خولي چې تاسو دا چل کوي خو دوی دوراني ولې دي وې دا زمونږ امامان دي دا غینه بدرځو په اختصار سره د عقیده بیانو ټیم ډیر نشته خبرې ډیری دي په دې موضوع باندې په دنیا اقساطو کې بیان کیږي چې سره ولنه قص دویم دریم څلورم زم چې خبر حق قسطونه دي جوړیږي چې د شیعاګانو یو عقیده لږه
او زه به ته په اختصار سره ما بعض عقاید په تعدیل کې را جمع کړي چې صرف اشاره ورته وکم او بیا که چا تفصیل پکارو نو هغه موږ سره میلاویدی شي او کتابې پکاري دغه حوالې پکاري نو هغه موږ سره میلاویدی شي. الله سبحانه وتعالی په توفیق سره به هغه وښایو. د شیعاګانو عقاید د روافضو یو عقیده د هغوی دا ده چې دا قرآن چې زموږ سره کم دی دا قرآن دا تا چې په ایمان راوړی دا قرآن داسې نه دی لکه څنګه چې نازل شوی دی چې یعنې دې کې کمی زیاتې راغلی دی. موږ دا وایو چې زموږ رب دا وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله موږ دا قرآن نازل کړی او موږ یې حفاظت کوو. موږ وایو چې رب العالمین حفاظت کوي نو کمی زیاتې به کې نشي راتلی. دې فرق کوم خیال دی د سنیانو د شیعګانو چې یو سړی دا وایي چې قرآن ناقص دی کمی زیاتې دی په دې کې د اسلام پاتې شي. عجیبه خبره ورسره دا کوي دا قرآن بعض خو دا وایي چې دا قرآن 80 سپارې وي او 10 سپارې چې دا بیزي خوړلي نو هلته ورکې شوي. بعض دا وایي چې نه کوم چې صحیح قرآن او هغه اسمان ته الله خېجولی دی راښکلی دی. ولې وی کله چې رسول صلی وفات شو نو صحابه ټول مرتد شو سوی د څلورو نبی الله وی چې د څلورو ته سیم څلور پاتې نو ټول لاړو اسلام پرېښو نو زده نه د قرآن وموچتو. نو چې هغه قرآن اوچت شو نو دا د کوم ځای نه راغی؟ سوال جواب یې د کوم ځای نه راغی؟ د هغوی د دې خبرې مطابق دا خلکو د ځان نه جوړ کړی د خاص کر سنیانو وایي جوړ کړی دا د هغوی عقیده ده او دا د هغوی د دې عقیدې تذکره په کتاب التنبیه والرد کې شوې. یو عقیده د هغوی دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ټول شریعت نه دی را رسولی صحیح حصې پرېښودي او دا باقي حصې علي رضی الله عنه ته پرېښودي چې دا به ته خلکو ته ورسوي او دا د هغوی یو کتاب د احقاق الحق په هغې کې دا عقیده خپله بیانه کړې. عجیبه عقیده دې سره دا ده چې هغو دا وایي چې جبریل علیه السلام خطا شوی و په رسول صلی الله علیه وسلم پسې تللی نور الله ورته په اصل کې ویلي چې ته لاړ شه په علي رضی الله عنه پسې هغه پیغمبر دی خو هغه خطا شو نو وحي چا ته وکړه؟ وحي چې دغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړه. یو عقیده د شیعګانو دا ده چې د قبرونو زیارتونه کول خاص کر چې د هغوی کوم امامان دي نه د دې د حج نه هم زیات اجر دی. د کوم چې څوک د کربلا میدان ته لاړ او زیارتونه یې وکړو نو وي لکه د چې اویا حج وکړو لکه د چې اویا حج وکړو او دا دغه یو کتاب دی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال د بغي کې دا خبره دوی کړي بلکې دا ویلي دي او دې خبرې ته غوږ کېدی او توبه وباسي د الله نه او شکر وباسي د الله چې د پاک عقیده درکړي. یو عقیده دا وی ده څوک چې د حسین رضی الله عنه قبر لاړ شي لکه دې چې په الله پسې عرش ته ختله او دغه زیارت وکړو. د شیعاګانو عقیده ده روافض لکه حسین رضی الله عنه والله سدي برابر دي یو شان نو د حسین رضی الله زیارت وکړه لکه تا چې د الله زیارت وکړو. دا عقیده ده او دا په یو کتاب کې دی المزار المفید په هغې کې دوی دا خبره کړې بلکې دا ویلي دي وی د حسین رضی الله قبر له چې لاړ شي او د هغې نه د خاوره راوړه نو په تا باندې چې سم مرضي دا خاوره به د بدن راکړه یا یې وخوره لږه نو ته به روغ شي. او زه دې کې دي شیعاګانو ته وایم چې تاسو یوازې نه ستاسو نور وړم شي زموږ په ملک کې بریلیان ورته وایي دا هم د عقیده ده خو تاسو د حسین رضی الله قبر نه راوړي هغوی د دې باباګانو دا واړه واړه چې کوم دي د دوی د قبرونو نه راوړي. او یو شی مدینې ته لاړ شه او بقي مقبرې ته بیا ورشه او دا بریلیان به پکې ته ویني چې دغه ځینې د قبرونو نه خاورې رالو په تیلۍ کې اچي او ما به خپلو سترګې و بریلی لیدلی و پاکستانی و پنجابی نه خاورې راواغسته په کیس کې وتړله او بیا لږ راواغسته دغه دوه ماشومانه وسول هغوی په سرونو داسې واچول او بیا لږې لږې دانې هغوی له به د خوله کې ورکړه او بیا لږې په خپله وخوړې بیا به زه ورله ما ورته نصیحت وکړو چې ګوره دا ته عامه خاوره ته راواغسته د ماشومانو هم نه جوړه کړې ځان هم نه جوړه کړې بل د دې خبرو هسې دلیل نشته. نه هغه لنډه خبره دا وکړه چې ستاسو د وهابیانو مذهب جدا دی او زمونږ مذهب
هغه جدا ده خبره ختمه شو. او دې سړي ته به څه ووایي چې تا ته صفه ووایي چې زما دین او ستا دین څه دی؟ لکم دینکم ولی دین جما سیده چې لکم دینکم ولی دین جزو د خپل عقیده ما ته مبارک شو، ته ستا د کفر او شرک مبارک شي. ندام د شیعاګانو او د روافضو عقیده ده. بلکې په مصابيح الانوار د یو کتاب دی فی حل مشکلات الاخبار، پغې کې دوی دا وایي چې زمونږ امامان د 12 امامان او الله په دوی کې هیڅ فرق نشته. سچ الله کولای شي هغه زموږ د 12 امامان کوي، سچ الله ورکی زموږ د 12 امامان ورکی، او سچ زور او طاقت چې رب العالمین په لاس کې دغه تعالی الله عما یقولون علوا کبیر. دا ګورې تاسو دغه قاعده نه نقل کوم او دا خبرې زموږ په خله باندې راځي نه، خو مجبورن به بیانو. ځکه چې موږ په اوله کې دا وایي چې د دې خبيثانو خطر ډیره ده. د دې خطرې نه د بچ کېدو یو طریقه دا ده چې موږ خو د خپل دښمنو پیژنو کنه څوک دی. د دې عقیده ده چې سبا له موږ واضح بینه دلیل باندې لګیو چې ورور موږ تاسو سره جنگ کوو ځکه چې دا خبره ده، موږ ستانه منو ځکه چې دا خبره، چې زموږ ورور نشي جوړې دي ځکه چې دا خبره، تاسو سره زموږ رښتیا نه کیږي ځکه چې دا خبره نه، ځکه موږ دا عقاید بیانو په دینه بیانو چې موږ له خوند راکې حاشا وکړه. دا خبره خو په خپل باندې انسان راځي نه، اوس دا هو عقاید دي ځکه موږ را نقل کوو. دا خبره کړې ده چې علي رضی الله عنه چې دی عالم بالغیب، په غیب باندې پوهیدو. او دا خبره مرآت الانوار یو کتاب دی، هغه کې دا خبره نقل کړې دي چې علي رضی الله عنه وایي، علي رضی الله عنه وایي او علي رضی الله عنه چرته دانی دی ویلي، وی انا رب الارض الذي زد دې زمکه رب یما، دا کوم زمکه چې ما راټینګه کړې ده. وی دا علي رضی الله عنه وایي، علي رضی الله عنه وایي دا خو دوی خبره کړې ده علي رضی الله عنه دې ذکرې ښه. بلکې دا عقیده دوی دا اصول الکافیه دوی مشهور کتاب ده، پای کې دا دی وی دنیا او آخرت کې تصرف د چا په لاس کې دی؟ د علي رضی الله په لاس کې دی. او د زلزلې او بارانونه او د برېښنا او د ګړزا چې د اسمانونو کې دی علي رضی الله کوي. په آخرت کې به مړي د قبرونو علي رضی الله عنه را پاسي، او جنت او جهنم به علي رضی الله عنه تقسیمي. او دې عقیده ته وکیده وی الله داغه پوری یو کار نشي کولای چې سو پوری ول علي رضی الله اجازه نه ورکړي. د دې روافض عقیده دا کسان ته کوم چې ویل خو مسلمانان دي هغه ته په دې مزمنس کې وزدا وایم چې ګورغه کولاو کوي. ها یو عقیده دا غوي ده چې څوک ابو بکر صدیق، عمر رضی الله عنه، عثمان، معاويه بن ابي سفيان، عائشه، حفصه رضی الله عنهم اجمعين، څوک چې د هر منځنه بعد په دوی باندې لعنتونه وای نو د په شان عبادت وای چام نه دی کړي. د هر منځنه بعد په دې 15 کسانو باندې لعنت وای. د رسول صلی الله علیه وسلم د غار په مرګري باندې اذ یقول لصاحبه الله مرګري د دوی لعنت وای. او د عمر بن الخطاب الله اکبر الفاروق حق او باطل په منځ کې چې فرق را وسود رسول سم مرګره ځان قربانو داغه د پاره. په دمانه عثمان بن عفان ذی النورین د رسول سم دلونه چې په وادي په غبلانه توي په دې دلګانو کې ګوره غیرت هم نشتی، هغه ایمان پرې ده ایونی سړي کې انسانيت غونډه کې دغه انسانيت د زناور دي. د زمکه په دې مخ باندې د دوی په شان پلیت قوم به تاسو ملو نشي، لکه څنګه چې دا روافض دي. کم سے کم سړی دې خبره کې لګی چې ورپی چې دا ابوبکر صدیق د رسول صلی الله علیه وسلم سخر دی، داغه د غار مرګره عمر بن الخطاب داغه سخر دی، هغه باندې ځان قربان کړي. رسول الله زموږ پیغمبر دی به عثمان بن عفان د رسول الله دې زوم دي چې ټولونه په واده دي. معاويه ابن ابي سفيان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه دی. عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده. حفصه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده. لکه خو به دې سره پیدل وي په دې خبره کې چې راکړه دا کم کسان یادو په صحابو کې واړه کسان نه دي ګوره ټول غټ چا چې د اسلام خدمت کړي ځکه چې اصل کې دوی د اسلام سره نه لګي ولې دي کسان د اسلام مونږ تر رسوله په دښمنۍ کې په دوی باندې لعنت وایو، په دوی چې لعنت وایو دا اوچت مسلمان دي د شیعاګانو. او دا خبره دوی په فروع الکافی د دوی مشهور کتاب دی کې کړي. د دوی د عقیده ده چا چې
متعنی کړي. متعه څه ته وایي؟ د یو خاص وخت دپاره د یو جنۍ سره واده کول. دې ته پکې نه ګوري چې ګواه شرط څه پکې شتي که نه، خو خاص وخت معین به کېږي. زه د دې جنۍ سره واده کوم د 2 ورځو لپاره، 2 ورځې بعد به طلاق کوم. دا په عقد کې ولیکلی شي، دې ته متعه وایي. او دا شریعت حرامه کړې ده. شریعت حرامه کړې ده چې ته د اول نه ټیم خاص کو ته زنا شوه که نه. شریعت چې دا حرام کړی ده. دوی څه وایي د یو مؤمن ایمان د هغه وخته پورې نشي پوره کېدی چې څو پورې متعه نه یې کړي. لازم به دا کار کې. بلکې په یو کتاب کې دا وایي، کتاب مصباح التهجد، په هغې کې دوی دا خبره کړې ده، وایي څوک چې د یو زنانه سره متعه وکړي نو لکه ده چې د کعبې زیارت 80 پېرې وکړو. او د دوی په ملکونو کې په ایران کې خاص کر په کلیو کې په علاقو کې په کور له پاسې جنډې لګولي چې په دې کور کې جنکۍ شتي که څوک ورسره متعه کوي نو راشي. د متعې نه پیدا قوم او د زنا نه پیدا قوم اوس حملې کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې. سړی چې څومره یي څومره ساتري دومره خپې غځوي. نو دوی ته وګوره او د هغوی مقام ته وګوره. دا ټول د متعې نه پیدا دي. ځکه چې اوس هلته چې کومه جنۍ هم د شیعهګانو غالبا به هغې متعه کړي. هلته که نه کوي نو ایمان یې نه پوره کېږي او فضیلت یې دومره دی چې 80 پېرې کعبې له لاړ شي. نو اوس د متعه کړې ده. ښه چې متعه دې سره پتې 100 کسانو کړي، یو خو یې خاوند دی، 10 کسانو 15 کسانو 15 متعه کړې ده. دا کم ماشوم چې پیدا دی د پلار څوک دی دې څه پته لګي؟ مجهول دی، هېڅ پته یې نه لګي. بیا دغه راپاسې به موږ به چې دا کم چې مجهول دی د پلار پته یې نه لګي او بیا زموږ سره چې دی جنګونه کوي او موږ سره د جهاد خبرې کوي او په موږ چې دی حملې کوي. دا د دوی یو عقیده ده. یو عقیده دوی دا ده چې د ملائک الله د نور نه پیدا کړي. حدیث کې صرف دومره راغلي چې الله د نور نه پیدا کړي. دوی وایي دا نور زموږ د دې 12 امامانو نورو د هغوی د رڼا نه پیدا کړي. او د ملائکو کې بعض ملائک داسې دي چې هغوی الله په دې مقرر کړي چې دوی به صرف د حسین رضا په قبر باندې ناسي او هلته به چوکیداري کوي جاړي به. او 4,000 ملائک راکوزېږي او 4,000 خیږي، 4,000 راکوزېږي او 4,000 خیږي. او دا سلسله به د قیامت پورې رواني او دوی به د حسین رضا د قبر سره په خوا کې جاړي. او هر ملک په اسمان کې الله ته جاړي او فریادونه کوي چې الله مال اجازه زر راکړه چې د حسین رضا قبر له لاړ شي. کنز جامع الفوائد دا یو کتاب دی دوی دغه کې دا خبره کړې. یو کتاب کې دا عقیده بیان کړې دوی چې کله د ملائکو په منځ کې سجنګ راشي وران شي نو بیا جبريل علیه السلام علی رضا په قبر ته راکوشي او د ځان سره بره وخېږي فیعرج به الى السماء نو بره وخېږي نو بیا ولدي فیصله وکړي. علی رضا به دا کوئی فیصله کوي. خمینی پیژنئ؟ ها بعضو امام خمینی الله سبحانه وتعالى سره په قبر کې هغه څه وکړي چې د څه حقداري. خمینی خبیث یو کتاب دی الحکومة الاسلامیه، خلک چې ډېر ښکلی انقلاب یې راوستی په هغې کې هغه وایي زموږ د 12 امامانو دومره اوچت مقام دی چې هغې ته نه په ملایکو کې څوک رسي او نه ورته پیغمبرانو کې څوک رسي. او دا خبر هم د دوی عقیدو کې ده چې د قیامت په ورځ حساب کتاب د 12 امامانو په لاس کې دی چې دوی څوک بخي بس بخي به چې دوی څوک جهنم ته بوځي جهنم ته بوځي. د دوی یو شیخ دی الجزائري دغه یو کتاب دی الانوار النعمانیه په هغې کې دا خبره لیکلې ده چې ارتد الناس كلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. د رسول الله د وفات نه بعد ټول صحابه کافران شي والعياذ بالله الا 4 سوى د سلورنا سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر. دا سلور کسان علي رضی الله عنه کور خو بکشتشتي دا خو دوی امامان دي خدا سلور کسان وې دا پکې پاتې شي نو ټول کافران شي. چې دې عقیدې ته وګورئ د دې عقیدې نه بعد هم موږ وایو چې زموږ وروڼه هغه وایي موږ ته وایي ستاسو د صحابه ټول کافران شي سوای د سلورونه موږ وایو نه دا ښه مسلمانان دي او چې د اسلام لپاره خدمت کړي دی د اسلام خدمت کړي چې هغه کسان د اسلام نه وباسي کوم چې موږ ته اسلام را رسولې د اسلام موږ ته چا را رسولې الله جبريل عليه السلام را لګلې جبريل رسول سم ته ویلي رسول سم صحابو ته ویلي صحابو ته امت ته رسولي چې ټول صحابه مرتد شو والعياذ بالله د دین ته تر کوم ځای نه رسیدلې
تا ته دا دین را رسیدلې د کم زینه دی. او ځکه شیخ عثمان الخمیس الله سبحانه وتعالی دوله په عمر کې برکت واچي د کویت یو عالم دی او دا کار د قضیه د شیعاګانو خلاف jihad کول دغه سره مناظره کول والله یو زمره پیدا کړی دی چې شیعه دغه په مخ کې چته نشي ټینګي. داغه د دې یو شیعه سره مناظره او هغه شیعه دا وی چې زموږ کوم کتاب د کافی دا د دوی مشهور کتاب دی لکه څنګه چې موږ سره قران دی یا د قران نه بعد به بخاری مسلم دي دوی سره دی. ناغه خپل اقرار وکړي چې بدی کې سلور ایسي چې کوم حدیثونه دی هغه دروغ دي. اشیاء دا اقرار وکړي سلور ایسي حدیثونه د دې یا درې ایسي دروغ دي یو ایسه صحیح ده. ناغه ته وی په مناظره کې به دا لړ سوال کوم جواب به راکړو یو څه سوال وی دا قران خو تاسو نه منئ ځکه دا خو تاسو وایي چې یا بيزي خلل بل او یا دا بدل شوی دا صحیح ده. قران تاسو نه منئ زمون حدیثونه کوم تاسو ویل ابن ځکه چې په منځ کې صحابي راځي تاسو صحابي مرتد شوی دی او د مرتد نو حدیث نه جاغسته کوي صحیح ده. نو قران او حدیث لاړو تاسو چې کوم اصل بنیادی کتاب دی هغه کې درې سیسې دي دروغ دي نو تاسو د دین د کوم ځای ناغسته او 2-3 غنټې هغه مناظره و چې د خو د سره دی جواب نو وي ته د دین د کوم ځای د رسولوري مې سینې د غسته دغه وړه غونته کې یې چې ده هغه نه دین غسته مخ خپل دین د قرآن نه غسته د رسول الله د حدیثونو نه غسته تاسو له کوم ځای نه غسته نه چې صحابه والعياذ بالله دوی ټول د اسلام نه خارج کړي اسلام موږ ته رسیدل کوم ځای نه هغه اوچت مؤمنان. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار صحابه چې دي په کافرانو ډېر سخت دي رحماء بينهم بخپل منځ کې ډېر نرم ژوند ولدي رحم دي دي مهرباني. مخکې الله به خبره کړې ده چې د دوی مثال دغه بوټي دی چې اول پزماکه کې وکړل شي بیا غټ شي بیا مضبوط شي بیا په خپل خو ودرېږي نبي دا چې دا بوټي کړلې نه هغه ته به خوشاله ځکه چې دا بوټي هغه ونه غټيږي مضبوط شي. الله وی د صحابه مثال دقه شان دی ليغيظ بهم الكفار دې خبره ته وکړي دي الله وی ليغيظ بهم الكفار د صحابه مثال دی چې صحابه ولکه کمزوري وکنه نه ولکه چې سو کوي او کمزوري نبی مدینه ته رالو الته به ملک جوړ کو به جهادونو کړو ټول دنیا او فتح کړه نو څه شو مضبوط شو. الله وی کافرانو له بقار ورزي ليغيظ بهم الكفار کافران دي صحابه ته نشي کته. امام مالک رحم الله وی هر هغه انسان چې د صحابه سره دښمنی ساتي نه دی کافر دي ځکه چې الله وی په دوی باندې کافرانو له قار ورزي او دي شیګاو له بيسو ورزي قار ورزي ټول مرتد شي. نو موږ دوی ته وایو چې دې آیت پرانا کې تاسو ډېر خولي زیاده رسیدلی اسلام تاسو نه تل راغله ښه چې خبرې وبدینې شي نور یو څو عقیدو ته به اشاره وکړو. دا عقیده د شیعاګانو روافضو چې ابوبکر صدیق رضی الله ټول عمر د بوتانو خدمت کړی دی او د بوتانو بندگی کړی دی او دغه ایمان دي چې او ک ایمان اليهود والنصارى لکه څنګه چې د يهود او نصارو ایمان او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بولاړو شاته په منځ کې او د بوت به خپل غاړه ته وډی کوم ته کې اچولو نو بندگی به د الله نه کوله دغه بوت به کوله والعیاذ بالله. دغه په کتاب کې دا راځي او دا خبر به ډیره درنه وزیرته کومه ځکه چې پریچ د عقیده د خلکو ته معلومه شي. کتاب الانوار النعمانیه هغه کې وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیمار او مرضی نو مرض دغه داو چې هغه ته ضرورت د سړو د وبو نو چې کله به دغه جسم ته دنه د سړی وبلاړي نه هغه قلار شي. دا دوی د عمر بن الخطاب رضی الله مبارکي عقیده ده ورمان چې وسوي د دوی هغه نیکه چې کوم مجوسی ابلول مجوسی هغه سره دوکه کړی و په منځ کې ولاړو او د شان په عملی کړی چې وسوي عمر بن الخطاب دوی دا خبره کړي او ان شاء الله چې څو د عمر بن الخطاب د انوسی او دغه د تابعدار موجود دي دوی د جبر پریک ان شاء الله دوی د جبر بروبس دوی په ټوکړي ټوکړي او ځکه په دې مدینه کې په مسجد نبوي کې چې کوم لار ده کوم دروازه ده په باندې بس عمر بن الخطاب باب عمر لیکلي په غیبه نه شيګان د نه نزيدي جمعات نزدیک یو سنی عالم دوی
وی رحمک الله یا عمر، عمر الله ته وبخي. صرف په ژوندونی د شیطانان نه یریدو، په قبر کې مړ پروت دي شیطانان دي دغه نوم نه یری. رسول صلی الله علیه وسلم د شیطانان تختی دغه د نوم ته چې اوس هم شیطانان وګوري تختی دی یری دي چې د قبر در پاسې راشي راپسې قبر به خواجه تیریږم دو خیری زرنه یو الله خبري دي چې دا سړی ډېر زړور او ډېر مشهور او ډېر اوچت ایمان او د خو ایمانی بخپله په زړونو کې دنه مخامخ دوی دا خبرې کوي. ښه د ابوبکر او د عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دوی وی چې مونږ چې کله حج لاړ شو نو د جمرات چې کله مونږ ولو شیطانان چې زموږ خلک وي نو د جمرات مونږ په دې نیت باندې ولو چې د ابوبکر او عمر دي. او یو کتاب کې راځي دی کتاب د جلال العیون چې د هغه سړي په کفر کې شک نشتی چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي او په هغه سړي باندې د الله لعنتي او د الله د پیغمبر لعنتي على كل من اعتبره مسلما چې څوک هغه ته مسلمان وي وعلى كل من يكف عن لعنه دي دشمنی ته ګوري وی صرف هغه سړي باندې لعنت نه چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي څوک چې په عمر بن خطاب باندې لعنت نه وي هغه دې د الله لعنتي وي. اما بخبره دیو پروګرام کتو په ټي وي باندې دیو مفتي الناس خبيثان یدو گمراهان ناسو مجوسیان د خسرو اولاد ناسو نه ټلیفون یو کس کو نه باغ ټلیفون باندې هغه تاسو کو نه غوي چې زه تاسو دیو برکه کوم چې د سیدنا عمر بن خطاب چې وو نو داری کو دغه یو وی د سیدنا وسلمو ګروس وته مون کنځلو کو به خپه مو سیدنا او کو دویم پر د سیدنا وو د دې کنځلې وو کو به خپه هغه بیا غلې شو بیا بلو کشتې دی بونو دما بخپل غوګونو ورېدلې بخپل سرګو مریدلې بلو کشتې دی بونو کو دا سیده عائشه چې د عربو عادت ته چې سیده دا وی حالانکه غور درې چې دینه بغیر د صحابونو مواغستې شي ځکه چې صحابونو د حدیثونو دومره نقل دی او بل قصه غو بل چې سید او دا ټکه نه دی نه تابعین ویلې نه هغه سید عائشه نو دغه مولا وته وی سید عائشه دسی کما ولې د سیده رسول زم بي بيت الله اکبر بل خلک وی دا زمونږ رونه دی چې ستاسو د کوم مور نه چې ته پیدا کړي د سو کنځلي ګرور بوته وې وجني کنه چې ستاسو مور ته سو دې کنځلي وکي چې دې سره وکم خیر دې سرور دې وجني بدل به اخلي او چې کله به د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ته سو د کنځلي وکي نسنګ موږ هغه ته کومه خله باندې موږ وایو چې زمونږ ورور دې زمونږ مور ته کنځلي کوي دې مور عائشه رضی الله عنها الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي دا مجوسیان روافض د قران ګورې نه مني الله په قران کې وایي دا زنانه پاکه دوی دا پاکه نه ده استاد وایي ځا الله رښتیا وایي که دوی رښتیا وایي چې الله رښتیا وایي دا دروغجن دي قران هم نه مني قران نه مني دوی الله سبحانه وتعالى پاک سړي د پاکو زنانو د پاره دی او پاکي زنانه د پاک سړو د پاره دی والخبيثات للخبيثين او پلیت سړي پلیت خزي د پلیتو سړو د پاره دي او پلیت سړي د پلیتو خزو د پاره دي او دوی دا وایي چې عائشه رضی الله پاکه زنانه نه ده ولياذ بالله او هغه زنا کړی ده نه چې هغه زنا کړی ده نو بیا څنګه الله دې پاک انسان له رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزو ورکی بیا خو دوی اصل کې مسله سره دوی په اصل کې د چا بیا دې کول غواړي د رسول صلی الله علیه وسلم خو صفای نشي کوله نو به ویول دا بهتان ولګو بلکې د دې په کتاب کې دا خبره لیکلې ده والعیاذ بالله ثم والعیاذ بالله زه بربر دا خبره کوم چې دا خبره زما په خله نه راځي خو مجبورې وې د رسول صلی الله علیه وسلم عورت چې کم ده فرج دا بلک ساتله جهنم ته ځي ځکه چې په دې فرج باندې رسول صلی الله علیه وسلم دغه دوه زنانو سره عائشه او حفصه رضی الله عنهما دغه سره کورواله کړی دی واغه چې د پاکي خزینه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرج چې او عورت دا به لکسات له جهنم ته چې عذاب وسکي د دې په کتابونو کې هم بربر دا وایي چې به حواله پکاري کتاب پکاري موږ سره دی ملاوي شي کله چې به شي ها
دوی په یو کتاب کې دی کتاب الانوار النعمانیه چې عثمان بن عفان د رسول الله په وخت کې هغه کسانو کو ممن اظهر الاسلام وابطن النفاق، اسلام ښکار کړو او منافقت یې پټ کړو. دوی دغه مبارک وي د عثمان ذی النورین رضی الله عنه. یو کتاب کې دی تفسیر العیاشی وی د جهنم و دروازې دي، یو دروازه خاص د عائشہ رضی الله عنها لپاره ده. په یو کتاب کې لیکلي دي علل الشرائع چې کله زمونږ مهدی راشي دا کوم چې ورک ته غلطي په ماته سور ولکنه هغه مهدی چې کله راشي هغه به عائشہ رضی الله عنها د قبر نه راپاسي او باغې باندې به حد قائم ځکه چې به حد نه قائم کړي. دا خبره دوی کوي. د دوی سره په عقیده کې یو عقیده ده التقیه. تقیه څه ته وایي؟ یعنی خپل اصل پټول او دروغ کار کول. نو په خپل کتابونو کې بار بار دوی دا نصیحت کړي دوی مولیانو چې کله تاسو د سنیانو سره ملاوي شئ او د سنیانو زوري نو خپل عقیده مخ کار کوي. او چې څوک دا کار ونه کړي لکه د چې مونږ ونه کو، لکه د چې زکات ورنکو، دا واجب کار دی. نزته ته مې مسلمانه او به ته ته هغه انسان چې ته د کتابونو نه لري د مدرسې نه لري چې دا شی ته سره ملاوي شي ته خپل عقیده صفوي دی ونه دی. نبی سلمات صفات کې تراشد علماء نه تاسو کا وای دوی چې دا کوم خبرې کوي د دې چې دغه نه ده کنه دوی موږ دوکره کنه هغه ته بیان کوي چې دوی عقیده د تقیه. دوی ته علماء ویلي چې کړه تاسو د سنیانو سره ملوي زور ډیری په یوځي کې نو بیا خپل عقیده پټوي او په دوی به منځونم کوي، خو په منځونو کې با په دوی باندې لعنتونه وایي. تاسو په حرمینو کې لیدلي په مکه او په مدینه کې تاسو د یو دغه دي رافضی لیدل چې هغه د امام په شاته ولاړ مونږ کوي ها ولا دی ګوره په سب کې خو مونږ نه کوي. په سب کې ولې به ودرېږي؟ ها زور ډېر دی دغه ځکه د مسلمانانو. نور کده ایران وې یا دوی بل څه ملک علاقه وې د تاسو سره ودرېدو په سب کې چاړې راغستته لاله ولې دي سي چې دلته مونږ کې نه دا دوی عقیده چې ځان سره یاد ساتي. یو عقیده دوی ډېر عجیبه وي دا مړي په دویم پر دنیا ته راځي او دا پیغمبران به مو بیا راځي او دا ټول خلک به راځي. ولي به راځي؟ وي دوی به راځي او د علي رضی الله عنه سره به په جنگ کې شریک کیږي. یا د دوی چې کوم مهدی روان دي دا سره به شریک کیږي. ښه په یو کتاب کې دوی دا ویلي دي د خپل دغه مبارکي کوم مهدی چې دوی چې راځي به وی کله چې دا مهدی راشي نه دی به ابوبکر او عمر رضی الله عنهم د قبرونو نه راپاسي او هغه به د کجورو په ونو پورې ځوړندې او پانسي بوله ورکوي. دا دوی مهدی دی او موږ هم ګورو چې دی مهدی څنګه راځي. ښه په خپل کتاب کې دا خبر کړو فروع الکافی وی د امام مهدی دراتونه مخکې چې امام مهدی هم ګرځي دا غوغه امام مهدی هم ګره. امام مهدی دراتونه مخکې jihad دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه ده. دا باز کسان ویروي روافض خدي د مسلمانانو څخه کوي تپوس کوي د مسلمانانو تپوس کوي د کفارو سره جنگ کوي هغه وی دي سي حرام ده لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه jihad وی دي سي حرام ده. نو لیونی دي چې د خنزیر غوخه خوري کوم ځکه چې ته دی ولې چې چلی کوو دیو به چې چلی دوکه ورکړي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله سوی وی ما د زمکه په دې مخ باندې دوی په شان دروغجن او دوکباز قوم نه دی لکه څنګه چې دی د يهودو نه زیات دروغ دوی د نصارو نه زیات د هر قسمه گمراه فرقې نه زیات دروغ چې دغه دوی. د دې خبره به نور نقل کو او چې دا اهمي دي. یو کتاب دی النعماني د دوی امام دی دغه کتاب دی یعنی د دوی مولا دی الغیبه. باقي کې لیکلي دي چې قال ابو عبد الله عليه السلام او دې خپل امامانو ته عليه السلام وسره لیکي چې ما بقي بيننا وبين العرب الا الذبح. زمونږ او د عربو په منځ کې صرف علالول وي دا اشاره دي شو کړوي. دا دلیل له بدی باندې چې د دوی دشمنی اصل ګره د قومیت ته مجوس او عرب چې ولي عبد عمر بن خطاب سره ولې د دشمنی ووري دي غو کولو کوي ځکه چې دا مجوسونه د ملک چا غسته دي عمر بن خطاب رضی الله عنه غسته ځکه دا سره دشمنی ډیره
دا فارس د امریکا د ټول چا قبضه کړ، هغه قبضه کړي د دې مجوس نه خلاص کړي. دوی ست خپل مجوس بدلالي نو زمونږ او د دې بمنځ کې صرف دا بس بل خبره نه چلی. دوی په کتاب کې دا خبره لیکلې، بلکې دوی زموږ مبارک کې سوې زموږ مبارک کې وی انهم اهل النار، سنیان چې ټول جهنميان دي، انجاس پلیتی پاغوی باندې جنازه نشي کولای، دا غوی ذبیحه نشي خوړې، وانهم اولاد الزنا، او سنیان ټول د زنا نه پیدا دي، وانهم قرده وخنازير، او دا شادوغان او خنزیران دي، ويجب قتالهم، او د دوی سره جنگ کول لازم دي، او د دوی مالونه پټول جایز دي، او د دوی خزي تختول جایز دي، او یو سنی چې مړ کې لکه سل يهوديان چې دې مړ کړو. او تاریخ په دې گواه دی ګور دي چې کړي چې په کوم ځای کې لاس برشه دی کنه الته کړي دي، تاریخ په دې گواه دی. ښه اخره کې د دې عقیده په دې اخره کې یو خبره بدار نقل کو، کتاب الانوار النعمانیه کې دا خبره ده چې یو تپوس شو، هغه تپوس ده چې آیا د شیعاګانو د روافض علماو به د سنیانو سره اتفاق وکړي په دې الله باندې، د کوم الله چې سنیان بندگی کوي په دې او په دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په دې به دوی اکتفا وکړي؟ جواب دا غي دا و د دوی امام نعمت الله الجزائری هغه سوی وی منګه د دوی سره اتفاق نشي کولای په یو الہ باندې، په یو پیغمبر او په یو امام باندې. ولې نشي کولای؟ وی د کم رب پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ ابو بکری نه ناغه پیغمبر منو نه ولا غرب منو. خوازه خبره چې موږ دغه پیغمبر نه منو د چا خلیفہ چې څوک دی ابو بکر صدیق، او دغه پیغمبر هغه رب هم نه منو چې د پیغمبر جو کړه ورلې غلې، واضح انکار دی. په دې کې څه ضرورت نشته. ښه علما سوي د روافض مبارک صرف د صدور امامانو اقوال بر نقل کوم ټیم راځي نور نشتی. امام مالک رحمه الله وی څوک چې صحابه په بدی ردی وی ليس له في الاسلام نصيب، د په اسلام کې ذره برابر نصیب نشته، یعنی د اسلام نشه دی د خارج دی وتله. او آیت مبارک مته سوې کنه چې امام مالک وی چې دی آیت نه د استدلال کې دی شي ليغيظ بهم الكفار، چې داسې دي د کافرانو دي چې دوی د صحابو سره دښمنی ساتي. ښه امام مالک رحمه الله یو دا خبره په صارم المسلول کتاب کې راغلی ده چې په اصل کې د روافضو اراده و چې موږ په رسول صلی الله علیه وسلم باندې قدح وکړو، یعنی دا غسر دښمنی و، خدای خو نشو کوله نسیجری وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ټول کافران کړو، منافقان کړو، الیاذ بالله زناکاری کړو، د دې لپاره چې خلک دا وایي کدا پیغمبر خسړې و نو مرګري به خسړې وي، ځکه چې هغه تربیت دغه ور کړی ولیاذ بالله. دا خبره د امام مالک ګوره د سوچ خبره چې په اصل کې د دوی دښمنی چا سره و د رسول صلی الله علیه وسلم سره. امام ابو حنیفه رحمه الله داغه په مخ کې چې بچا د شیعاګانو باسو وګنه سخت بقاری دا خبره وکوله، من شک فی کفر هؤلاء فهو کافر مثلهم، ويسوق چې د دوی په کفر کې شک هغه هم کافر دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا. امام شافعی رحمه الله سوی وې د دې شیعاګانو په شان دروغجن دوکباز او د دین نه لري قوم ما چرته نه دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله چاته پوښتنه و امام شفت داغه سړي مبارک سوی چې ابو بکر او عمر او عائشه نه بس خبرې کی وې زما سوی په اسلام کې دنه سره دین زنور سوی. امام بخاری ډیره عجیب خبره کړې. امام بخاری یو کتاب د خلق او افعال العباد دغه کې دا خبره کړې ده وی کزه پر رافضی پوزیشن ته موږ کوم په يهودي او په نصراني په هیڅ فرق نشته کې ټول یو شان دي. کزه پر رافضی شیعه پوزیشن ته ولاړ موږ کوم او بلل شم په يهودي پسې موږ کوم او بلل شم په نصراني پسې موږ کوم او بلل شم په جهمي پسې موږ کوم د دې سلورو کسانو په جنوا کوم موږ کې سلورو موږ نه یو شان دي. ولې ځکه چې سلورو نه سړي دا ټول یو شان دي. مخکې سوی مخکې دا وی سلام به بنا چې د چا چې ودا قیدی به ونه سلام نه چې امام بخاری وی دشمنی به وسره کوي، لونه بوله په نکاح نور کوي او نه به تی جنکی را ولي او نه به د غوزه به خوري. دا فتوا ده چا ده؟ د امام بخاری رحمه الله ده. ښه په اخره کې به دا خبر وکړو چې په یمن کې د یو وخنه خو د کافي وخنه څخلک راوتی چې هغه ته حرفیین ویل کی
او حوثیینو نسبت چې دی د هغوی مشر ته حسین بدر الدین الحوثي هغه ته کی په 2003 کې د خپل ټولګي جوړ کړي او هغې له نوم یې ښودی حرکت الشباب المؤمن. ځکه تاسو دوی تقیه کوي، د تقیه ده کنه، په اوله کې فرقه جوړه کړه نوم یې ورسې کېښودو الشباب المؤمن، مسلمان ځوان دا چل کې د کوم چې اوس په یمن کې کوي نه. د هغې نه بعد چې کله زور ډېر شو نو بیا د یمن حکومت ته دا ووایي ته باچایي پرېږده ځکه چې لازم ده چې په اهل بیت کې یو سړی مشر شي او خلافت او باچایي به وي لازم د اهل بیت والا سره وي، زموږ د امامانو سره به ته نشي کولی. هغه سره جنګ شروع کړو، بېشماره په لکاو مسلمانان یې وجلي دي، زموږ د خویندو د میاندو د لوڼو سره یې زیناګانې کړي دي، هغوی وجلي زموږ د ماشومانان هغوی په قسم عذابونه هغو له ورکړي. دا د دوی مختصر غونډه کې تعریف وګورئ، نور د دوی ځان له اوږد تاریخ شته. دا مختصر تعریف. سوال دا دومره زور د دوی څنګه پیدا شو په دې ملک کې؟ جواب ځکه چې شاته پسې ایران دی، د مجوسو ملک، د خسرو اولاد چې کم دي هغه د دوی ملګرتیا کوي، ټول مال اسلحه هر څه د ایران نه راځي وایي سنیان ختموي. الله سبحانه وتعالی د دې خپل دین ملګرتیا کوي که په هر طریقې کې خو دین ملګرتیا کوي، یو طریقه ولې جوړه کړي. ملک سلمان زمونږ مشر او د مسلمانانو مشر، الله سبحانه وتعالی دغه په ژوند کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالی دې هغه له ښه طاقت ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي. نو هغه دا قرار دغه کو چې موږ به خپل فوج دا به لیږو یمن ته او حوثیانو سره به جهاد کوو او دغه سنیان او د سنیانو دا ملک دا به موږ د خسرو او د مجوس او د ایران د بچو نه پاکو. الحمدلله شروع کړې 2-3 ورځونه تقریبا 2 ورځونه او باقي کو سره د خلیج د ملکونو شریک شوي دي او مصر سودان د ملکونو سره ټول شریک دي او مجاهدین د الله په حکم سره ان شاء الله نږدې دي چې واپس برازي او د زیره بروړي چې د مجوس اولاد چې کوم دي هغه ټول تباہ او برباد شي او نس نابود شي ان شاء الله دا خبر به نږدې راځي. دا زموږ لپاره د خوشحالي خبره او زمونږ د پاره یو فخر خبره چې زموږ په امت کې داسې کسان شته لکه څنګه چې ملک سلمان دی. د هغه د سوچ، د هغه د کوشش، د ګوره صرف د اسلام او د مسلمانانو خدمت ته کنه د پتو چې سنیان کمزوري کیږي، د سنیانو بې عزتي کیږي، د هغوی تپوس یې وکړو. موږ له پکار دی چې دی باچا ته دواګانې وکړو. موږ له دا نه پکار چې عیبونه لټو، د ځان نه مچ مه جوړو چې صرف په ډکو مچازو پسې ګرځي په هغې کښېني، په ډیران باندې نه شي. د ځان نه د ګبین مچۍ جوړه که په کوم ځای کې چې ګولې ښکلی بین ته خېږي په هغې کښېني. نه خیر دې څه نه خیر پکې څه ته وایي. زه دا وایم که اوس هم یو سړی د دې مجاهدینو مرسته نه کوي او د دوی صفت او ملګرتیا او دوا د دوی دپاره نه کوي او سړی پوه کې بیا هم نه کوي، نو زه دا وایم د ډېر قار نه یم خفه کېږئ به نه. الله رب العالمین دې دا انسان دغه د مجوسو د بچو سره د قیامت پر ورځ عمره پاسي چې یو سړی دا د هغو عقیده ده دا کوم حوثیان چې اوس دي په یمن کې او دا زموږ د مجاهدینو سره لګیا دي د دوی دغه عقیده ده کومه چې ما ته اوس ته بیان کړه. په دوی باندې به زړه سېځي، د زړه سېځلو لایق خلک دي. نو څوک چې به دوی زړه سېځي او نصیحت ورته وشي او بیا هم سېځي، نو موږ دغه سوال کوو چې یا الله د دوی سره راپاسې چې دا سترګې ښه یخې شي، چې بلکل مطمئن شي. او په آخره کې زموږ ټول وروڼو ته دا نصیحت دی چې تفرقي او اختلافات په ځان کې مه پیدا کوئ. کوشش دا وکړئ چې په قرآن او حدیث باندې ټول یو شي. زمونږ دشمن ګوره ډېر ویښ دی، که هغه یهود دي که نصاره دي که شیعګان دي که هغه هندوان دي، ټول موږ ته بالمرصاد ناست دي. ګوره ښه انتظار کوي چې کوم ځای کې به دوی کمزوري کېږي موږ پرې حمله کوو. نو د الله دپاره د قرآن او حدیث مضبوط راونیسئ، په دې باندې عمل شروع کوئ او یو بل ته زړونه چې دی دا پاک کوئ. دویم نصیحت زموږ دا دی چې موږ ټولو له پکار دی چې د یو بل سره تعاون وکړو په دې مسله کې. نو تعاون به څنګه کوو؟ باچایان خپل تعاون کوي، هغو ته خپله طریقه معلومه ده. موږ به دا تعاون څنګه کوو؟ موږ به تعاون داسې کوو چې د دې مسلمانانو په دې منځ کې به د دې شیعګانو د روافظو د عقیدې به خوري کړو، چې دې خلکو ته پته ولګي. نو چې دې خلکو ته پته ولګي نو بیا به دا خلک د دوی نه ځان په سیټ ساتي چې تا ته اوس دا بوتل دی په دې کې دننه څه دي دا تا ته پته نشته. نو کولاو دې که ودې ځکه چې هلته تا ته پته نشته.
خو کو ته چا دا وایي چې دې بوتل کې دنه شراب پراته دي شراب نه ته به وسکې بیا نه سکري ته پته ورې دا شراب نو ډیر دي چې کم علم مسلمانان شي جاغو ته دي روافض او شیعاګانو د حوثیینو د دې هغه حقیقت وته نه دی معلوم هغه حقیقت وته ښکار کول پکاري دا به زمونږ یو مرسته وي مسلمانانو یو بل مرسته بل دا چې د سنیانو لپاره په هر منځ کې دوا کوي ټول سنیانو لپاره وای الله د زمکه به د مخ باندې چې کم سنی موحد دی هغه حفاظت کوي دا خیر وساتي د زمون په یو بل باندې حق دی ور بل دا چې دوا کوي د مجاهدینو ته دا کوم مجاهدین چې زموږ د لیګي زموږ د ځوانان زموږ د اسمري خپل خزي پرې خو دي بچي پرې خو دي موته به دي سي کې نه شو به پوس قانون پرې پسته کرسي باندې ډېم لګولي هغه وسکي هغه د لیګي د جنگ کې د سره لپاره کوي د دې لپاره کوي چې د سینه چې د شیعاګان سباله موږ ته څه نقصان راونه رسېد کوم چې پارام نهشتي نو دا دې حقدار نه چې په تهجد کو ته دوا وکي حقدار دي کنه تهجد کو ته دوا کوي په سجدو کو ته دوا کوي وای الله روغ رمټه واپس راولي او یا الله وای زموږ د سترګې یخې کې بده باندې چې موږ د مجوس او د روافض دي سره مخامخ وینو دو ټوکړي پراته مردار پراته الله سبحانه وتعالى زموږ د ازمري موږ د زر ته زر واپس راولي او دې چې دراولي چې فتح الله غوله ور کړی دوا وته ډیره کوي الله سبحانه وتعالى دې د سنیانو حفاظت کوي چې په کم ځای کې می الله سبحانه وتعالى دې شیعاګانو له هزیمت ورکړي الله سبحانه وتعالى دې عبرت وګرځي د زمانه لپاره الله سبحانه وتعالى دې ملک حفاظت کوي او څوک چې دا ملک خرابول غواړي او د دې امن خرابول غواړي الله سبحانه وتعالى دې تباہ او برباد کړي ځکه چې د زمکه د ملک د حرمینو زمکه ده د توحید زمکه ده په دې زمکه باندې عمل کول په دې زمکه باندې گزار کول د په سعودي گزار نه دی د په اسلام باندې گزار دی د په الله په کور باندې گزار دی د رسول په جمعات باندې گزار دی د الله په یووالي باندې گزار دی او ان شاء الله چې سو پوری زمونږ په دې بدن کې سایي زمونږ د حرم ته زمونږ د مسجد نبوي ته دغه تو ګوره د دوی په شان چې د ټول دنیا ټکه ان شاء الله چې سو پوری مونږ کې زوري تاخير دوی د الله په توفیق سره دې طرف ته سترګې موچته نه کی الله سبحانه وتعالى زموږ دغه مجاهدین کامیاب راولي او الله سبحانه وتعالى دغه حفاظت کوي او الله دې دغه گزار برابر کوي او الله سبحانه وتعالى زر تزر زموږ د زړه په دې یخ کې او د زړه مطمئن کې چې موږ ته خبر راځي چې بس زموږ مجاهدین چې فتح حاصل کړی ده هذا والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد